دا د هبوریو څلورلارې ته نږدې د اکسوس کتاب پلورنځي کې زرګونه جلده علمي او معلوماتي کتابونه شتون لري چې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین او د ځینو ښوونځیو زده کوونکي هلته د مطالعې لپاره ځي او د خپلې اړتیا وړ او خوښې کتابونه اخلي. خو د دا ډول ځوانانو شمېر ډېر کم دی. هغه کسان چې یاد کتاب پلورنځي ته د مطالعې لپاره راغلي وایي چې ځوانانو ته ښایي د خپلو معلوماتو او پوهې کچې زیاتولو لپاره مطالعې ته مخه کړي، ځکه مطالعه ډیره ورته اړینه ده. کتاب او مطالعه په عموم کې د هر ځوان لپاره، د هر فرد لپاره او د هر انسان لپاره اړینه ده. خو په اسلامي ټولنه کې ډیره اړینه ځکه ده چې موږ مسلمانان که چیرې د اسلامي ارزښتونو څخه ځان خبرو او غواړو چې په خپل عقایدو ځان خبر کو او په دې باندې ځان خبر کو چې موږ ته اسلام کومه لارښوونه کړې ده، موږ اړ یو چې موږ مطالعه وکړو. بنا ان مطالعه ډیر ارزښت لري. زموږ علماو به ډیره مطالعه کول، هم دا اوس هم موږ داسې علما پیژنو چې د جمعې پر ورځ مطالعه کوي، مازدیګر هم مطالعه کوي، سهار هم مطالعه کوي، د ورځې په هره برخه کې مطالعه کوي. حتی داسې علما زه پیژنم چې دوی جنازې ته تللي وي، د ځان سره کتابونه وړي، موټر کې ناست وي، خپل مطالعه کوي. کله چې د جنازې ترتیب سمیږي، لمونځ ورکوي یا تدفین او د تکفین مراسم وي، بیا وروسته دوی ورته کېږي. تر هغه زمانې پر دا وخت نه ضایع کوي. په نړۍ کې چې کوم پرمختګونه راغلي د علم له برکته رامنځته شوي، همدارنګه د معنوي بډاینې لپاره هم زده کړې کول، مطالعه کول خورا اړین دي. زموږ د هیواد او یا د نړۍ د نورو هیوادونو پوهانو او عالمانو په سختو شرایطو کې د علم او مطالعې لاره تعقیب کړې ده او د انسان په ژوند کې رامنځته شوي پرمختګونه د هغوی د زده کړو او هڅو له امله راغلي دي. او یو بل عالم دی، هغه عالم وي بندي و، په زندان کې و. پخوا زندانونه داسې نه و لکه اوس معاصر. نو دی به په څاه کې به بندي کړی و، پر سر به یو شی ایښی و، دی په څاه کې بندي و. یو غوج صاحب و، وایي ده ته به کله کله خپل زده کوونکي، خپل شاګرد هغه به ورته راتلی، پوښتنه به ورکول او د کوم شي ضرورت چې به هغه به ورته راوړي. نو چې دا دغه به ورته راغلی، دا شاګرد زده کوونکي به ورته راغلی، پوښتنه ورڅخه چې استاد محترم څه شي ته اړتیا لري؟ نو ده به ورته ویل چې زه ډوډۍ غوښتنې نه کول، د میوو غوښتنې نه کول، د پیسو غوښتنې نه کول، د استراحت د بل شي غوښتنې نه کول. یوازې ورته ویل چې ما ته یو قلم راوه، پخوا د مشواڼۍ باندې په دې باندې خط لیکل کېده که نه، او بل ما ته سپین کاغذان راوه چې په دې به د خط لیکئ. هلته وایي څو جلد کتاب یې په څاه کې په زندان کې ولیکي. هغه اوس داسې کتاب دی چې په ټول عالم کې اوس په هره کتابخانه کې هغه موجود وي. نو بنا ان دا د مطالعې ارزښت دی. دا چې زموږ په هیواد کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی او ځوانان تر ډیره ذهني آرامتیا لري، هغوی کولی شي ښې زده کړې او مطالعه وکړي. سرتاسري امن دی که نه؟ نو ځوانان نسبت زړو خلکو ته یا هغه خلک چې هغه د ډېر عمر کسان دي، هغوی ته ښه انرژي لري او ښه وخت لري، ښه فرصت لري. بناءً ځینې ځوانان لا اوس هم د کورنۍ په مصروفیت نه اخته شوي، په جنجالو مصروفیتونو اخته شوي، نو ښه وخت لري. د وخت څخه باید استفاده وشي. په ټولنه کې د ځوانانو ټولنیز مسؤلیتونه تر نورو زیات وي. فعال ځوانان د خپل ځان او ټولنې د هوساینې لپاره زیار باسي، زده کړې او مطالعه کوي. ځوانانو ته پیغام دا دی چې وخت مه ضایع کوئ. هر ځای چې یاست، په سفر کې یاست که په حضر کې یاست، موجود یاست او که غیر موجود، هر ځای چې یاست کوشش وکړئ چې خپل مطالعه وکړئ، کتابونه ولولئ، د ځان سره کتابونه وساتئ، د کتابخانې سره اړیکه پیدا کړئ، خامخا ورځئ، پیسې که لرئ سیده د ژوند په نورو اړتیاو باندې ورکوئ، خو کتابونه هم له ځان سره وساتئ. کتاب ښه ملګری دی. یو کتاب له ډېرو ملګرو غوره دی. کتاب لار درښیي. کتاب ستاسې لپاره د استاد حیثیت لري. کتاب تاسې ته راهنمایي او لارښوونه کوي. نو کتاب سره باید حتما هر څوک ارزښت پیدا کړي. هر څوک. زموږ د پښتو ادبیاتو ځینې پوهان تیر شوي دي، خصوصا د پښتو ادب ستوري چې دي، وایي دا به کتاب یې په لاس کې وفات شوی به، کتاب یې په لاس کې وفات شوی به. همدارنګه داسې ځینې علما لرو، تقي عثماني صاحب د نړیوال عالم دی، دا به چې ډېر کتابونه یې داسې لیکلي چې په تیاري کې به سفر ولی یوه هېواد څخه بل هېواد ته، نو د سفر په اوږدو کې به یو کتاب ولیکي. لایف افټر لایف یو کتاب دی، ژوند وروسته ژوند. دا د لیکلي، دا د په یو کتابخانه کې لیکلي. فقط کتابخانې ته ورغلی، مطالعه وکړه، کتابونه یې ولوستل، د هغې څخه اخذ وکړي، یو کتاب یې جوړ کړي. نو بناءً دا د وخت څخه ښه استفاده ده.
ځوانان ښه انرژي او مناسب وخت په واک کې لري. هغوی ته ښایي چې خپل زیات وخت په مطالعه کې تیر کړي، ګټور معلومات او کتابونه ولولي او خپله د پوهې کچه ورسره لوړه کړي. نو ځوانان انرژي لري، قوت لري، وخت لري، فرصت لري، دا اوس د کور د ستونزو په جنجالو باندې نه دي مصروف شوي. هڅه دې وکړي ترڅو مطالعه وکړي او د کتابونو سره اشنایي پیدا کړي. مطالعه او کتاب لوستل د زده کوونکو او محصلینو لپاره یو اړین کار دی، په دې هیله چې ځوانان او د ټولنې ټول وګړي مطالعې ته مخه کړي او په کورونو او ټولنه کې د کتاب لوستلو دود ژوندی وساتل شي.